د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ د سهشنبې په ماښام اعلان کړی چې د پاکستان په غوښتنه د ایران پر وړاندې بمبارۍ او بریدونه د 2 اونیو لپاره ځنډولي دي. هغه زیاته کړې دا ځنډ به پر دې مشروط وي چې ایران به د هرمز تنګی بیرته پرانیزي. بلخوا د ایران پلازمینه تهران کې هم خلک واټونو ته راوتلي او په خپلو ښارونو کې د امریکا او اسرائیلو تپل شوې جګړه کې خپله بریا لمانځلې ده. مهمې پوښتنې دا دي چې آیا امریکا ماتې خوړلې ده؟ آیا امریکا به په خپله خبر باندې ودرېږي او اوربند به په بشپړ صداقت سره پر مخ بوځي؟ آیا اسرائیل به آرامه کینی؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت په خیر. تاسو انعکاس ګورئ. پر یاد موضوعاتو د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. زه کوربه یوسف خان لاله یم. مارد صاحب ستړی مشئ، وخت د هم په خیر. خپرونه ته په خیر راغلی. مارد صاحب، امریکا ماتې وخوړه او ایران بریالی شو، درست؟ مننه جناب لاله صاحب محترم. لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ په جنګ کې معمولا تر هغه چې د جنګ وروستۍ پایلې ښکاره سوې نه وي، ځکه په جنګ کې مختلف تکتیکونه استفاده کیږي. مطبوعات ورسره وي، استخبارات ورسره وي، نور وسایل ارتباطات جمعي، د وسلې استعمال، د ملګرو استعمال او همداسې نور تکتیکونه ګټه پورته کیږي له تعلیمي موضوعاتو نه، له ځوانانو نه، احساساتو نه. نو معمولا دې باندې قضاوت کول بیا نو ګمان نه کوم چې یو تکتیکي مسله موږ راواخلو چې په دې باندې بحث وکړو چې کومه خوا بریالی سو، کومه خوا ماته وخوړه. صحیح ده چې ایران هم دا یو شعار ورکول، تکتیک استعمالول د خپل ملي ګټو لپاره دوی مسلم حق ده چې وایي چې څه وسوله، اما بیا هم باید داسې یو تخریشي عمل که دوی هم غواړي وربند وکړي یا سولې ته مخه غاړه کېږدي، تخریشي خبرې باید ونه کړي. دا یو مسله. دوم مسله د ایران او د امریکا جګړه څه ده، دا یو ډېر پخوانی آباد لري او ډېر لوی پروګرام پلان دلته تنها د ایران مسله نه زه په صراحت باندې وایم دا د خلیج ټولو هېوادو لپاره یو لویه پروژه ده چې دا تقریبا دا جګړه چې اوس پیل شوې ده په صراحت سره وایم چې دا به تر 2028 کاله پورې دوی اټکل کړی او تر 2030 کاله دوام کوي. په دې کې بیا وروسته له هغه نه چې دا هېوادونه وران سي، ضعیف سي، بیرته اړ سي امریکا ته جوړولو وخت کې اسرائیل په جوړولو کې مجبوره د اروپا او نړۍ ناتو مرسته وکړي، ځکه دی ادعا کوي چې زه تاسو دپاره جنګېدلی یم. نو په دغه جوړولو کې بیا نو دی له هېواد پراخوي، زیاتره برخې د مدیترانې هم درته ورکوي، د سوریې خاوره یو څه درته ورکول کېږي، د سعودي تر مصر سینا دښتې پورې. بله مارد صاحب، بعضې تحلیلونه وایي چې څنګه چې ټرمپ اوربند ومنلو، همغه ثانیه، همغه دقیقه، همغه لحظه د امریکا د ماتې په معنا وه. نه ګورئ، که چیرې اوربند پلی سي شاتګ وکړي بیا دا مسله صحیح ده. موږ ویل ګر چې په جګړه کې شاتګ شته، تکتیکي شاتګ کېږي بیرته. که بیا چیرې داسې اعلان وکړي چې ما اوربند وکړ او ټول نړۍ او نړیوالو خلک د همدې خواته ذهنیتونه متوجه کړي او ناڅاپي او حمله وکړي، دا بیا د جګړې او بل تکتیکي بحث ده. معمولا په سیاست کې ویل کېږي یو څه عمل کوي بل څه، دا هم په دنیا کې شته. مخکې به هم خلکو ویل چې جګړه کوي یا نه کوي یا څنګه او څنګه، بیا موږ به هم دا ویل چې سر په صلح حمله کوي، ځکه دې حملې پروګرام له دې ډېر پخوا جوړ شوی د ورته سنجوله شوي دي. دوی متحدین چې دي آرام نه دي ناست، هغوی پوهېږي چې په هر څه خبر دي چې څه وخت هغوی ته ضرورت کېږي یا نه کېږي. اوسني حالت نه پوهېږي. د ایران چارواکي هم د ټولو موضوع نه خبر دي، حتی په معامله کې هم ورسره دي. هغه چې معامله یې نه کول هغه کسان یې مړه کړل، هغه له منځه لاړل. څنګه کېدای شي چې مثلا خامنه ای یا نور کسان په تقاونو کې په پټ ځایو کې پنهکه کېدای شي پزشکان او عراقچي په سړکو کې ګرځي، سفرونه هم کوي، خو دا خپله معاملې دلته اوس ګورې چاره حمله داسې کېږي واشنګټن او امریکا نه لګېږي،
هغه جینه لګیږي چې هغه د دوی د امریکا مارد صاحب یو بل تحلیل ده دلته یو بل تحلیل ده او دا تحلیل وایي چې په سیمه کې د اسرائیل او امریکا کومې په ټوله کې د دوی اډې چې وي د دوی موخې چې وي د دوی ګټې چې وي دومره زیان ورته رسېدلی چې کلونه وخت به ونیسي تر څو د دوی دغه اډې دغه سیمې دغه ګټې بیرته په پښو باندې ودرېږي بیرته ورغېږي. ګورې دا خو دغه جانه د آسیا نه چې هلته ایران نفوس لري او یا روسیه او چین هم ورسره دي تبلیغات کوي. دلته بیا برعکس ده. دلته چې موږ ګورو مستند له قمر مصنوعي او د جو نه چې کتل کېږي غیر د یوې بېړۍ نه تر اوسه پورې په نورو بېړیو باندې ډزې نه دي سوي او هغه سیمې چې ویشتل سوي دي مثلا په اماراتو کې سعودي کې یا بحرین کې وبخښه کویت کې هغه هم د امریکا وسایلو ته ضرر تاوان نه ده رسولی. نو بنان خپل وسطت استعمالیږي فعلا د ایران استعمالیږي. جنگ د ایران په خاوره ده. بنیادی ځایونه تر اسمان تر قمه پورې بوشهر پورې ویشتل سوي دي. تنګي هرمز تړل سوی ده. دوکان مې خپل تړلی ده. دې ته موږ ګورو خپل دوکان لوزوانیا کې او ټکساس کې دومره تیل دي چې د ټول خلیج 2 برابره دي. امریکا ضرورت هلته نه لري او وینزویلا هم ورسره ده اوس. نو په دې ټوله کې موږ ګورو روسیه هم ګټه وکړه. نو بیا څنګه مارد صاحب د تیلو بیې په بوشکای او د بیلر حتی تر $100 پورې پورته شولې حتی تر $100 پورې پورته شولې. خپله له کانګرس څخه غږونه راوچات شول چې باید ټرامپ ګوښه شي. دغه جګړه د نتانیاهو د ټرامپ جګړه ده د امریکا جګړه نه ده. دا د څه د دې لامل شول؟ نو جګړه ولې کوي ولې دغه ستر زبرځواک هېوادونه له او زبرځواک تاجران زبرځواک کورنۍ د سره ولې موافقه دي؟ په دوی ګټه ده. داسې تیل قیمته کېږي خوراکي توکي قیمته کېږي دا لوی سترې کمپنۍ د چا دي؟ دا چې اوس سعودي او عربي هېوادونه دا ورانېږي سبا د دوی ضرورت چاته لري چې بېرته جوړ کړي پیسې ورکړي. بانکونه کوم بانکونه دوی خرچه واخلي. همدا اوس د عربو اکثره سرمایه انحصار شوې ده د بهرنیانو د امریکا په بانکو کې دي. دوی ته ډارېږي هم بیمه د چا په لاس کې ده. خو دا ټول سره واسطه بیا بېرته استعمالېږي. دا فابریکې د تولید دی انډسټري و دا نورې چې دي د امریکا او نو د چا لاس کې. ولې روسیه دا جنګ ته غاړه کېښوده. روسیه هم دا اوس سخلین 1 سخلین 2 تیل ناستې 1 ناستې 2 یې ښه په خرس باندې خرڅېږي. میوه یې راغلې د اروپا ته ډېره زیاته په ډېر لویه پیمانه. چین هم بیا معاملې روانې کړي دي. هغه د افغانستان او پاکستان د سولې لپاره هم یو ډرامه جوړه کړې امریکا ته وایي چې زه دلته بېتفاوته نه یم. بیا غواړي چې WTO کې ځان شامل کړي. 20 کالو کې $2 تریلیونه ګټه وکړله په تادې تسامن کې او هویت یې پیدا کړ نړیوال د تولیداتو. دوی خو دا ټولې ګټې دي. ایرانیان مشران اوسني شاید معامله کې همدا اوس معامله کړې ده. ولې بیا ډزې کوي؟ مارد صاحب که دلته راشو په ټوله کې د کابل او اسلام آباد کړکېچ ته تازه عاصم منیر ویلي چې خپلو عملیاتو ته به ادامه ورکوي تر هغو پورې چې مطمئن شي چې د افغانستان خاوره به د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. هم مهاله له دې سره چې هلته په اورمچي ښار کې هم خبرې اترې او مذاکرات روان دي. آیا د مذاکرات سره هم مهاله د خبرو اترو سره هم مهاله دغه ډول ژبه کارول دغه ډول څرګندونې کول په مذاکراتو باندې یو منفي اغیزه نشي غورځولی؟ ګوره د خپلو ګټو دپاره عرب سیاست کې ده که په جنګ کې ده په هر حالت کې او تکتیک استفاده کیږي. اوس وخت هم د ایران خبرې کوله. امریکا مجبوره نه ده چې ووایي اذربایجان په دې تاریخ اعلان کړی حتما ډز کوم ولو که تاوان وکړي. خپلې ګټې ته ګوري. مثال پاکستان هم مامور دی اجرایی دی اهداف و مقاصد دی امریکا د په سیمه کې. دی ځي چین وایي چې راست دلته زه مذاکره د سولې کوم. د خپلو ګټو دپاره چین یې کوي ځکه د اهداف له دوی خبر دي راتلونکي چې روسیه او چین پوهېږي چې موږ ته خطر ده. دې سیمه کې که څه کېږي موږ د ترانزیت لاره بندېږي موږ ته ستونزې جوړېږي.
نو بنا دوی خپل حریف سیال ته وایي چې بریدون د موږ موافقین یا د سرې کرښې له ټاکلو نه به عمل نه کوي دا مذاکره دا خبره ماره پاکستان خو بیا مجبور د ډیپلوماسي ته غاړه کیږي د خپلو وګړو دپاره د ګاونډۍ هېوادو لپاره سیمې هېوادو چې ځان ملامت نه کړي بلې خواته خو بیا امریکا ته بېرته به ډاډ ورکړي چې نه زه خپل ماموریت په صادقانه مخې ته بیایم ځکه بیا اعلان کوي چې موږ به حملو ته دوام ورکوو او عملا رښتیا دوام ورکوي ځکه هلته وښیي چې نه زه د چین سره نه یم نازتا په برنامې خلاف زه عمل نه کوم سیاست ته په دې کې پیسې اخلي د پاکستان له جوړېدو تر اوسه پورې بودیجه یې څوک ورکوي آیا تولیدي صنعتي هېواد ده دا خو یو د کوکې او میخو جوړولو فابریکه او چپړاقو فابریکه او د پلاستیکو په دې ته صنعتي تولیدي هېواد نه وایي یا به زیرمې لري نفت به راباسي یا به معدنونه لري او یا به لکه چین و د لوی تولیدي صنعتي چې دنیا ته عرضه او تقاضا او عرضه باید په لاس کې دي واردات او صادرات نو په هغه وخت کې به هغه هېواد درست کوي د ده بودیجه له همغه وخته په نوم د ادارې عالم اسلام په عربستان سعودي کې یو اداره ده د غرب په امر منتننه پورې ورکول کېږي دا د جهاد او د اسلام او د چېرته چې جګړه ده که د داعش څخه کبل دا ټول عربان ورکوي مانم د عرب نوم که چاته واخلي لکه اصحابي نوم چې واخلي یا غوږونه یې څک سي واوره د حضور علیه السلام وخت جدا و د اصحابو وخت جدا ده اوس په اوسني عرب باندې باور کول زهر دي چې څوک خوري معلومه خبر ده چې دوی څه معاملې کې څه کوي څه نه کوي پرون د روسیې سره د رفع ویزې پروتوکول لاسلیک کړ د همدې لپاره امریکا ورته دا کار وکړ چې د روسیا له ایران لاس واخلي مثال یا خپل عربان ډارېږي چې مثلا که روسیې سره دا کار وکړم ایران ته وایي چې ما ونه ولې ځکه دایم له برنامې خبر ده چې دغه سیمه ټوله ضعیفه کوي تخریبوي دا جګړې چې دوام کوي د ضعیفي لپاره دوام کوي نور کار نه لري دوی سره دوی دومره ناتوانه کوي چې په دغو ذخایرو باندې باید امریکا مسلط اوسي دا چې تر کومه حده پورې ایران له خپل حق حقوق دفاع کوي دا په دوی اړه لري ما تر اوسه پورې چې له کومه تاکتیکونو دوی استفاده کړې ده کامیابي د مقابل لوري پلاس کې ده ځکه دوی حملې کوي خپل وزیر استعمالوي مارد صاحب اسلام آباد په دغو مذاکرات کې تاسو څومره ریښتونی بولئ بعضې راپورونه وخت ناوخت خپرېږي چې په مذاکراتو کې د پیشرفت شوی وي د دوهم لور لپاره د چمتووالی نیول کیږي فکر کوئ چې دلته به په ټوله کې اسلام آباد ریښتونه وي په دغه مذاکراتو کې ورمچي ښارکش ترسره کیږي که افغانستان ورته امضا وکړي دواړه لاسونه ورته پورته کړي ورته وایي چې زه تا ټول شرایط منم لکه پخوا بهرنی سیاست به ته کنټرولوې لاسپوڅي د حکومت ته راوله په هغه صورت کې مذاکره د پاکستان په ګټه ده او مني بغیر هغه نه موږ باید نه ملت وغولو نه باید ځان وغولو پاکستان په 1940 کال کې د افغانستان په وړاندې جوړ شوی دا که څوک مني که نه مني دا یو عیني حقیقت ده پوه سړی عالم سړی مني ولې پاکستان دې لپاره جوړ د شوروي یا د روسیې اوسني مخنیوی ګرمو اوبو ته وکړي په ټوله کې د وارسا په هغه وخت کې نو بنا د روسیې د شوروي تګ ترانزیت لار افغانستان ده نه له چین تللی سي نه له ایران او بیا بندر عباس را تاویدل سخت کار ده نو بنا تر هغه چې د امریکا د غرب او د روسیې په منځ کې سیالي ده او افغانستان جغرافیه موجوده ده دا پاکستان د افغانستان په وړاندې ده دا که شوروي وه سوسیالیزم وکړه ده دا لړۍ دوام لري نو موږ په دې باندې فکر کوو چې پاکستان جوړ شوی یو هېواد ده د موږ دوسته د تالیڅټو یا د شر و فساد په خوله وینا یې چې کولی چې دوم کورم ده خانې مشترک ماست دا او دا بیا به ویلې چې موږ چې ډوډۍ را کړې ده جای را کړی ده تا د که جای درکړی ته ټول یو څو زره یا یو لک یا څو 2 میلیونه وي هغه له 2 میلیونه سره جنګېدلی
که پاکستان هلته 2 میلیونه یا 15 میلیونه نازولي دي 40 میلیونه دښمن کړي دي همدغه 15 میلیونه د 40 میلیونه په وړاندې راوستل ته وطن وران کړی ده دا څوک نه هېروي پخوا خلک غولېدل اوس نه غولېږي اوس هر څوک چې وایي پاکستان د موږ دوهم کور ده ورته وایي چې ورسه پنجابي پلار ته دې ورسه انیا دې مالته بوځه دا خبره اوس څوک نه ورسره مني هغه راځي تا ماشومان په کور کې ولې وینې دې بادوي ته بیا ورته کېنې چې د ما دوهم کور ده دا ده دا هغه د کابل او اسلام آباد اړیکې مور پنجابي سره پرته ده بله د کابل او اسلام آباد اړیکې په راتلونکي ورځو کې تاسو څنګه وینئ آیا بیا به هم پاکستان پر افغان خاوره تیری وکړي بالکل یې کوي دا پروژې دي تر هغه وخت دی درېږي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي دی بیا ترې لکه دا اوس یو څه وډار شوله پخوا خو چا غږ نه ورته کاوه کونړ یې ویسته نورستان امریکا او د ناتو د اته څلو مملکتو په موجودیت د به نورستان یې ویسته خوست یې ویسته ننګرهار یې ویسته بدخشان یې ویسته کونړ یې خو بیخي کنډواله کړ چا غږ نه ورته کاوه افغان تاریخ په خپل طبیعت جوړاوه په ټوله دنیا کې اصول ده چې سرحد یوه خوا نه یې منل هغه د منازع او دعوا لاندې سیمه دغه پاتې کېږي ته هغه چې حل سي بیا چې حل سي که کوم تاسیسات ودانۍ په مشترک سرحد کې کېږي دواړه خوا مستقیم موافقه اخیستل کېږي او اوس خو لا بل قانون وتلی ده چې ملګرو ملتونو سازمان کې باید ثبت و راجستر سي یعنې درېمګړی هم رایي چې نړیوال هویت پیدا کړي بنان هغوی په خپل سر کاوه دا ورې دوی یو ځواب ولیده لږ ټکان یې وخوړ په ماموریت کې ټکني شول خپل بادار ته یو څه شرمنده شول ناتواني څرګنده کړه غرب اوس ډېر باور نه پرې کوي ځکه اوس قطر او ترکیه او سعودي او دوی ته امریکا ډېر رجوع کوي نسبت پاکستان نه په ماموریتو کې پخواني تاکتیکونه دوی استفاده نه کوي نو بنان باید نور هم قوي سو قوت په چیز کې ده قوت په یووالي او موټی کېدو کې ده د دولت او د ملت منځ کې باید فاصله نه وي یو راځي دولت په ملت ملت په دولت باید تکیه وکړي او تکیه په اعتبار کېږي چې ځان مطمئن د خولې اعتبار د عمل اعتبار دا یو مسله دوهم مسله خواستې د ملت باید ومنل سي مثلا د نجونو مکتبونه د ښځو کار اشتغال مارد صاحب که د نړیوال مشروع خواستې د خپلو ګټو پر بنیاد همداسې مثلا بخښنه غواړم د خپلو زیربناو ته کار کول خپل اوبه مهارول زراعت مهارول کادونه راټولول اداره سیستم اصلاح کول قانون جوړول دې وخت کې بیا نو موږ کافي وسله لرو یوه څه نه د وسلې که موږ تبادله کو په دافع هوا او هوایي ځواک بیا پاکستان څه هیڅ هېواد بیا داسې پټیله سترګه موږ ته نه ګوري مهرباني څه تاسو وي د وروستۍ پوښتنې په توګه راتلونکې ورځې تاسو څنګه وینئ او څه کول پکار دي په لنډه کې که راته ووایاست په سیمه کې حالات ښه نه دي په ټوله کې ښه نه دي پاکستان یوه پروژه هم همدا ده چې بې ثباته کې افغانستان دلته د ایشانو ډلې راولي امریکا هم غواړي چې باګرام ته راسي باګرام ته په اوس وخت کې راتګ ایران سره سیاستونه پارول دا به ښه نه وي د خپله پاکستان هم بل هدف دا ده چې جنګ یې پیل کړی ځکه دوی وعدې کړې وې عاصم منیر څو واره واشنګټن ته ووتل چې د ایران په جګړه کې مرسته وکړي دوی ټټر ورته ولی اوس ډارېږي خبره دې خواته بدلوي یعنې په ټوله کې موږ چې ګورو حالات ته باید تدابیر ونیسو ترکیه تدابیر نیسي عراق تدابیر نیسي سعودي هېوادونه ګوره له روسیې سره معاملې کول بل معاملې کول دا په دې معنا دي چې هغوی خپل تدابیر نیسي چین هر څوک موږ باید ویده اوسو موږ باید تدابیر ونیسو د پاکستان د حملې د کلوبې دي که دا څه دي باید د مهارولو کې هم باید لاره جوړه کړو د خپلو ګټو پر بنیاد ایران سره شرق و غرب سره باید موږ داسې تفاهم ولرو چې بېطرفۍ د سیاست چې په ګټه باندې دننه باید کار وشي چې سیلاونه زیاتېږي اقلیمي حالات خرابېږي دا واقعیت او دلته نور امنیتي ستونزې جوړېږي باید زر تر زره ګوټلې ګامونه په اقتصادي زیربناو کې او په سیاست کې موږ پورته کوو مهرباني ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور ما باد چې وخت مو راکړ تاسو سره مننه عزتمند اورېدونکو انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم
ښې چارې.